بیا هم تاسو ته هرکلی دوستانو ډېره مننه چې راسره یاستئ او تر دې دمو تاسو خپله خپرونه په مینه باندې کتلې ده او زموږ سره پاتې شوي یاستئ. صدای شما یاست، تاسو غږ برخه ده. دوستانو نن مو د کندهار ولایت ته ځانګړې کړې ده چې د کندهار ولایت کې بیا د ښاروالۍ په کارونو به خبرې اترې ترسره کوو. نو که تاسو هم زامدا شیبه په کندهار کې زموږ غږ اورئ او یا هم موږ ګورئ نو کولی شئ راسره په 0:11 40 90 شمېره اړیکه ونیسئ او د ښاروالۍ اړونده چې کومې پوښتنې لري تاسو یې مطرح کړئ. په مستقیمه توګه به د ښاروالۍ استازی تاسو ته هغه پوښتنې ځوابوي. خوشبختانه نن هم راسره د سکایپ له لارې دوستانو په خپرونه کې سیف الله عاصم د کندهار ښاروالۍ ویان میلمه دی. عاصم صاحب ستړي مه سهار مو نیکمرغه. ډېره زیاته مننه ښاغلی الکوزی صاحب. زه هم تاسو ته او د اریانا تلویزیون ټولو لیدونکو ته سلامونه وایم. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به په خیر روانې وي. ډېره مننه عاصم صاحب. که راشو پیل له دې وکړو چې په تېر کال کې مو څومره پروژې تطبیق کړي دي، د اوږدمهاله او لنډمهاله پروژو راته که ووایئ. ډېره زیاته مننه ښاغلی الکوزی صاحب. په تېر کال کې چې کندهار ښاروالۍ کومې پروژې بشپړې کړي دي هغه په مختلفو برخو کې دي. ځینې پروژې د ښار په ښار کې د سړکانو په برخه کې وي، ځینې مثلا د کوڅو، د چریو، د کانالونو، د استنادي دیوالونو په برخه کې وي، ځینې بیا د ښار د تنویر په برخه کې وي، د ښار د روښانتیا په برخه کې وي، ځینې د ښار د سرسبزۍ په برخه کې وي. په مختلفو برخو کې کندهار ښاروالۍ مختلفې پروژې عملي کړي دي. انشاءالله یو په بل پسې به انشاءالله هغه ټولو درته ذکر کړو. که د ښار د زینت یا د ښکلا په اړه که راته ووایي چې څه مو کړي دي د ښار د ښکلا لپاره؟ د ښار د ښکلا په برخه کې مو یو خو د سرسبزۍ په برخه کې مو ښاغلی الکوزی صاحب د ښار ډېرې سیمې زرغونې کړي دي. هغه سیمې چې هغه مخکې زرغونې نه وې، مختلف زینتي بوټي او زینتي ګلان او زینتي درختې مو په هغو سیمو کې ایښي دي. او په هغه سیمو کې چې مخکې د درختې وې یا سرسبزي وه د هغو بیا په صحیح ډول سره پالنه سوې ده. بل مو د ښار د ښکلا لپاره مو د ښار د روښانتیا یا د ښار د تنویر په برخه کې مو سږ کال مختلفې پروژې عملي کړي دي. څو پروژې بشپړې سوي دي او څو مهمې پروژې. یوه تر ټولو لویه پروژه چې هر ښار دوی مهمې جادي دي چې دا به روښانه سي. نو کله انشاءالله د 4 میاشتو په موده کې به د دې پروژې کارونه بشپړ سي. کله چې دغه پروژه انشاءالله ګټې اخیستنې ته وسپارل سي دا به د کندهار ښار په ښکلا کې د ښار د روښانتیا په برخه کې به دا یو مهم رول ولوبوي. دا مهمه پروژه چې په 2 فازه کې عملي کیږي. لومړی فاز د سردار مدد خان څلورلارې څخه بیا تر شهیدانو څلورلارې پورې حبیبي واټ ورته وایي. د دې په منځ کې مخکې ګروپان نصب سي او اوس یوه طرف او بل طرف ته به هم نور ګروپان نصب سي. بل لویه جاده تقریبا 8 کیلومتره کیږي. هغه د کندهار ښار د ډنډ څلورلارې څخه شروع بیا تر باغ پل پورې غځېدلې جاده ده. پر دې باندې هیڅ روښنایي مخکې نه وه. دغه به ټوله جاده به تقریبا 8 کیلومتره کیږي. دا به ټوله په مکمل ډول سره روښانه سي. او بل هغه پروژې چې بشپړې سوي دي که ستاسو اجازه وي د هغو یادونه به هم درته وکړم چې مهرباني په کومه برخه کې پروژې بشپړې شوي دي؟ که د بشپړو پروژو هم راته وایي ځکه دا به لنډمهاله پروژې وي. بلې ښاغلی الکوزی صاحب د تنویر په برخه کې چې موږ اوس فعلا کومې پروژې ګټې اخیستنې ته سپارلې دي هغه په کندهار ښار کې احمدشاهي جاده وه چې دا مخکې ګروپان نصب و خو هغه ډېر بې کیفیته کمزوري ګروپان وه، دومره روښنایي یې نه درلوده. دا ټوله جاده په مکمل ډول سره ترمیم سوله، ګروپان یې نصب سوله. بل د شهیدانو څلورلارې څخه تر ډنډ څلورلارې پورې دغه سړک چې و دغه تقریبا څو اونۍ مخکې دا ټوله په مکمل ډول سره روښانه سو. بل د کابل بانک څلورلارې څخه بیا تر مسلم څلورلارې پورې په کندهار ښار کې دغه څلورلارې روښانه سو. اوس فعلا چې تقریبا 3-4 ورځې کېږي چې بل سړک روښانه سوی دی. هغه د شهیدانو څلورلارې څخه تر کابل بازار پورې دا په مکمل ډول سره روښانه سوی دی. او دې ته ورته نور کوچني ځایونه لکه هغه مثلا د سردار مدد خان څلورلارې څخه تر لوی ویالې پورې دغه سړک روښانه سوی. بل د کندهار پوهنتون مخ ته چې لویه ویالې غاړه کېږي د لویې ویالې دواړې غاړې دا طرفونه روښانه سوي دي. دا هغه پروژې چې په دغه تېر کال کې څه موده مخکې د ښار د تنویر په برخه کې بشپړې سوي دي. او هغه پروژې چې هغه د سړکانو په برخه کې دي هغه هم مختلف سړکونه ششکال را بشو. هغې ته به هم راشو. عاصم صاحب یو لیدونکی را سره دی د تلیفون په کرښه ورځو د دوی اړیکې ته چې د دوی پوښتنه څه ده. سلامونه، تاسو ستړي مه شئ. په
خیر اوسئ. تاسو ښه یاست؟ مننه. ژوندی اوسېږئ. څوک خبرې کوئ؟ مصطفی تنخیم د لولیې څخه مې زنګ وهلی دی، تماس مې درسره نیولی دی. عاصم صاحب همدا شیبه ستاسو غږ لري. مهرباني مصطفی خان تاسو خپله پوښتنه مطرح کړئ. مننه. پوښتنه مې په دا توګه وه، د الکوزي صاحب څخه دغه پوښتنه لرم د لو ولې ده که تاسو لیدلي دغه اکثره دوکانونو یا کوم ځایونه چې وه دا یې ګرده ونړوله، ګرده یې سره دغه کړله، نو بیا د ده څه دا غوښتنه لرو چې دغه چریان یم که تاسې وګورئ دا د سبا او بل سبا ژمی را روان دی، نو چریان یې اغوستې ډکې ولاړې دي، نو که زه د ده څخه دا پوښتنه کولی شم چې دی پر دغه باندې څه وخت کار پیلوي. مهرباني خپله پوښتنه مطرح کړئ. پوښتنه مطرح کړئ. همدا شیبه د کندهار ښاروالۍ ویان عاصم صاحب ستاسو غږ اوري. مهرباني وکړئ. مننه. پوښتنه مې دغه ده چې ما دغه د لو ولې دوکانونه یې ټوله ونړوله، ګرده یې خلک یې سره تاو بالا کړه. زه ووایم چې دغه کار څه وخت بشپړ کېږي او دا کار څه وخت مخته ځي. دلته بیخي ډېر خرابۍ جوړې شوي دي، دوکانونه ګرده نړېدلي دي. که الکوزي صاحب پر دغه برابر معلومات راکړي چې دغه کار څه وخت مخته ځي او څه وخت کار خلاصېږي. موږ خو دا بیا خپل زحمتو زیار وکړو چې هغه موږ دوی راته ویلي وو چې شاته کې موږ غونډه شاته سوي یو، نو اوس په دغه ته وایي چې اوس دوی دا کار څه وخت تاسو دوکانونه شاته کړي دي، خو ستاسو په مخ کې بیا تاسو وایي چې دوکانونه خراب هغه چې دوی وران کړي دي هغه پاتې دي. ډېره مننه. ډېره مننه مصطفی. ډېره مننه مصطفی خان. حتما به ستاسو پوښتنه ځواب شي. پوښتنه مو واخیستله عاصم صاحب؟ بلې ښاغلی الکوزي صاحب د مصطفی خان ورور پوښتنې مې واورېدلې، ښه ټکي ته اشاره وکړل. ښاغلی الکوزي صاحب دوی چې کومه سیمه یادوي دا په کندهار ښار نمه ناحیه کې د برېښنا کوټ جاده ورته وایي. بله. کندهار ښاروالي په دغه روان کال کې په پلان کې لري چې دغه جاده دا پراخه کړي. دا سړک چې مخکې دا تقریبا 10 متره عرض و او د دې سیمې یا د دې لارې تلونکي کسان چې به کله پر راتلله نو هغه به ډېره ګڼه ګوڼه وه، ډېر رش به و. نو سږ کال ښاروالي په پلان کې ونیولو چې دا جاده پراخه کړي. تقریبا 40 متره موږ غواړو چې دا جاده پراخه کړو. تقریبا اوږدوالی هم د 6 کیلومتر په اندازه باندې دی. نو د دې هغه د تخریب چارې وي چې کوم دغه ښاروالي څومره اندازه ټاکلې ده چې دا تقریبا 15 متره به یوې خواته پراخه کېږي، 15 متره به بلې خواته پراخه کېږي، چې باره مجموعه 10 متره مخکې و 40 متره به کېږي. هغه د تخریب تقریبا 90 سلنه یا 95 سلنه سر ته رسېدلي دي. انشاءالله تدارکاتي چارې هم ښاغلی الکوزي صاحب د دې جادې روانې دي. دغه د یوې هفتې یا د 2 هفتو په موده کې به دغه جاده اعلان ته سپارل کېږي او ګټونکو شرکت به انشاءالله سمدلاسه بیا کار پر دې جاده باندې شروع کړي. نو دوی ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله د دې جادې کار به هم ډېر ژر را شروع شي. هغه کوم تدارکاتي مراحل چې وه دننه په ښاروالي کې هغه انشاءالله بشپړ شوي دي. سبا او بل سبا کې به دا اعلان ته سپارل کېږي او پر دې جاده به سمدلاسه کار شروع کېږي. خدای دې وکړي چې همداسې شي. مهرباني. یوه خبره دا ده چې د تخریب چارې چې موږ کوم خلکو ته خپل اختیار وکړي چې تاسې په خپل خوښه باندې دغه ځایونه ونړوئ. نو تقریبا 90 سلنه ځایونه نړېدلي دي یا 95 سلنه، یو 15% یا 10% چې پاته دي هغه به هم انشاءالله په دغه موده کې انشاءالله چې دوی کار خلاصوي موږ به هم کار شروع. سلامت اوسېږئ. د کندهار لیدونکي که همدا شیبه زما غږ اوري او یا هم موږ ګوري کولی شي په 080 111 40 مهرباني اړیکه ونیسئ. بیا هم لیدونکی را سره د کومې سیمې دی. سلام، تاسو ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړی مه شئ. الکوزي صاحب جوړ په خیر چې تاسو ستړي جوړ راغلاست په خیر. مننه. ژوندی اوسېږئ. څوک خبرې کوئ؟ د کندهار ولایت څخه خان محمد خبرې کوم. خان محمد د کندهار له کوم ځای څخه؟ کندهار ولایت د شپږمې ناحیې څخه. شپږمې ناحیې څخه. مهرباني وکړه پوښتنه څه ده؟ پوښتنه لاسم صاحب څخه دغه دی چې دغه د شیرینجان هغه د زیارت طرف ته یو سړک ډامبر شو چې د پروژې کار بیخي په جمهوریت کې شروع شوی و. د کوم سړک دی یاد کوئ؟ د غازي مینې څخه بیا د شیرینجان هغه د زیارت پورې د یو سړک یې ډامبر شو چې دلته یو بل فرعي سړک هم لري چې هغه هم کار یا 4% شوی دی. تقریبا شرې جوړې دي، ډامبر ته آماده دي، صرف ډامبر نه دی شوی. تخریب شوی دي، کورونه شاته شوي دي او یوازې دا کریزي پاته دی چې دغه دوی ولې پرېښی دی او په دغه اړه باندې دوی موږ ته معلومات راکړي چې دا څه وخت دی. ډېره مننه. سلامت اوسېږي. عاصم صاحب پوښتنه خو مو واخیستله انشاءالله.
ښاغلی الکوزی صاحب دې ورور چې کومه سیمه سړک یاد کړي د کندهار ښار په شپږمه ناحیه کې یو د دې مخصوص سړک دی، بل د زاړه ښار ته تلونکی سړک دی. د دې مخصوص سړک چې هغه په تېر کال کې ښاروالي ورغوي. ښاغلی الکوزی صاحب ځینې هغه پروژې دي چې هغه د نړیوال بانک لخوا تمویلېدلې، هغه د تېر نظام څخه پاتې شوي دي. یوازې په کندهار کې نه، ټول افغانستان کې داسې پروژې شته چې هغه د نړیوال بانک لخوا مخکې تمویلېدلې، خو اوس یې کارونه ولاړ دي. دغه سیمې دغه کان چې دی یاد کړل، دغه سړک چې دی یاد کړل، دا هم د هغه نیمګړو پروژو څخه یوه پروژه ده چې ډېر کارونه تقریبا په جمهوریت کې ترسره سوي وه، یوازې خبره کریزي ته ولاړه. خو کله چې بیا دومره وخت پر تېر سي، نو بیا چې هغه د دې سړک کومې طبقې دي، هغه طبیعي خبره ده چې هغه د وخت په تېرېدلو سره بیرته خرابېږي، بیا کار هم ډېر غواړي او د سر څخه دومره مصارف. عاصم صاحب، دغه سړکونو چې نړیوال بانک تمویلول ډېری پروژې وي، په ډېرو برخو کې، په هره برخه کې وي، که هغه تعلیمي وي او کوم داسې پراختیایي وي، که نورې پروژې د بیا رغونې برخه وه په دې کې وي، آیا تاسو یا هم په ټوله کې که ووایو د ښاروالۍ له طرفه کوم وړاندیز شوی دی یا په دې باندې خبرې شوي دي چې دې ته هم فکر وشي او دا هم جوړې شي؟ ښاغلی الکوزی صاحب په دې باندې په واري واري باندې موضوع شریکه شوې د اړوند مسؤلینو سره. بیا تېر کال باندې تقریبا یو کال بیا پرې کېدونکی چې نړیوال بانک هم اعلان وکړي چې موږ به خپل نیمګړې پروژې په افغانستان کې بشپړوو، نو تر اوسه لا کارونه عملا نه دي شروع شوي. نو رابطه د دې ورور پوښتنې ته چې دی غواړي وایي چې دغه سړک په پلان کې ونیول شي، رښتیا هم د سیمې خلک یې ښاروالۍ ته راغلي دي. ډېره مننه. یو لیدونکی را سره د ټلیفون په کرښه دی، وګورم چې له کومې سیمې دی. سلام، تاسو ستړي مه شئ. السلام علیکم. وعلیکم سلام، ستړی مه شئ. څوک خبرې کوئ؟ شکر الحمدلله، زه جوړ خلیل له کندهار څخه. خلیل؟ خلیل د کندهار له کوم ځای څخه؟ د ګل کراچۍ څخه. بلې که تلویزیون ګل کې او زما غږ د موبایل له لارې واوري دا به ډېر ښه وي. د کندهار د څویمې ناحیې څخه دې اړیکه نیولې ده؟ د سرواز موږ د خواهش کوو چې دا موږ دغه چاریان ونه پاکوي، د سیدا روغتونو څخه تکابد او د موږ چاریان باندې دا څه وخت پاکوي، موږ خدای شرمېږو د سړک ډېر ځو. که دغه صحیح نوم راته واخلې بیا په یو ځل چې ګل کراچۍ د سیدا روغتونو څخه د خوجې سره. ښه ډېره مننه عاصم صاحب، ممکن ستاسو پوښتنه اخیستې وي. سلامات اوسئ. دروازې صاحب ته ونه سره د خوجې د سیدا روغتون څخه د چاریان خدای موږ شرمېږو دغونه بند شوي د سرواز څوک پاکوي د سرواز صاحب. ښه، یعنې نه دي پاک شوي، صفایي نه ده شوې؟ و صاحب خدای د دې شورا څخه پورته شي، خدای دغه باندې خدای مو د صاحب تر شرمېږو بخیر. د کابل دروازې نه؟ و د کابل دروازې ته شاندار روغتونه پورې. ډېره مننه. عاصم صاحب، دغه ستونزې موږ سره وړاندې هم شریکې شوې وي چې هلته کندهار کې د ښاروالۍ هغه کسان چې باید دا ځایونه پاک کړي او یا دغه ګندونه ویسي، انتقال یې کې په سمه توګه نه ترسره کیږي. څه دي علت، څه د اصلي خبره څه ده؟ ښاغلی الکوزی صاحب، د کندهار ښاروالۍ د تنظیم پرسونل چې دی، عموما د ښاروالۍ نور پرسونل چې کار کوي هغه یوازې تر رسمیاتو پورې محدود وي، یعنې د سار په طرف کې. زموږ د ښاروالۍ د تنظیم پرسونل چې دی هغه د سار په طرف کې او د مخزن په طرف کې په دواړو طرفونو کې کار کوي. تر ټولو لویه ښاغلی الکوزی صاحب، د ښار پاکول هغه وخت مطلوبه ګټه ورکوي چې بیا ښار پاک وساتل شي. متاسفانه ځینې ستونزې ټول ښار نه یادو، ټولو ښاریان نه یادو، ځینې هیوادوال مو دغه ستونزه لري چې کله د کور څخه کثافات راباسي په چرۍ کې غورځوي، یا د کوچنیانو په لاس ورکوي په چرۍ کې غورځوي، یا د دوکان مخ چرۍ ته ورجارو کوي. نو دا طبیعي خبره ده ښاغلی الکوزی صاحب چې د ښاروالۍ پرسونل خو نوم دومره نه دی چې هره ورځ به د هر کور مخ ته ورځي او د هغو کثافات پاکوي. بل عاصم صاحب، همدلته به د عامه پوهاوي په برخه کې که راوګرځو چې څومره مو عامه پوهاوی کړی خلکو ته چې دا کثافات په سمه توګه باندې ویسي، او یا مو هم څومره کثافات دانیو په برخه کې راته ووایي چې په ښار کې مو ویشلي دي، بالخصوص د کندهار په نواحیو کې؟ ښاغلی الکوزی صاحب، د ښار د عامه پوهاوي په برخه کې مو تر ډېره حده پورې کار کړی دی. مختلفو سیمو کې د ښار په مختلفو سیمو کې مو غونډې جوړې کړي دي، د ګذر وکیلانو، د مسجد امامانو دا مو راغوښتي، یعنې دغه غونډې اوس هم جریان لري، د ښار په مختلفو ناحیو کې جوړېږي. د ښاروالۍ اړوند عامه پوهاوی په مختلفو برخو کې ورکول شوی دی. او ښاغلی الکوزی صاحب، د ښار په هغه سیمو کې چې د ټول ښار په ټولو سیمو کې چې ځای وي د کثافتدانۍ د ایښودلو ځای وي، په هغه ځایونو کې ښاروالۍ کثافتدانۍ ایښي دي. خو متاسفانه بیا په کوم ځای کې چې کثافتدانۍ پرته وي، د کثافتدانۍ کې دومره نه وي پرته لکه څومره چې د کثافتدانۍ پر شاوخوا باندې کثافات
شوې وي. د همدې اصلي علت څه بولئ عاصم صاحب په کندهار کې؟ ځکه موږ هم دلته په کابل کې هم دې سره مخ شوي یاستو، په نورو ولایتو کې ممکن کسان مخ وي، تاسو یې اصلي علت په کندهار کې څه ګڼئ چې ولې کثافتدانۍ ته کثافات نه رسیږي او د کثافتدانۍ شاوخوا کې ډېر پراته وي؟ ښاغلی الکوزي صاحب تر ډېره حده زموږ تاسې د کورونو د مشرانو بې پروایي ده. ما تاته مخکې وویلې چې هغه دوی کثافات کوچنیانو په لاس ورکوي. کوچنی خو طبیعي خبره ده ښاغلی الکوزي صاحب، یا به د چا د کور مخ ته کثافات غورځي، یا د خپل کور مخ ته غورځوي، یا به په چرۍ کې غورځوي. ډېر ځایونه مو داسې لیدلي دي. ما داسې ډېر کم لیدل چې د کور یو مشر یو ځوان د کثافات راواخلي په کثافات. یعنې کله چې یو مشر یو ځوان یو مشر څوک کثافات څخه هغه طبیعي خبره ده، هغه په ټاکلي ځای کې غورځوي. هغه دا نه کوي چې هغه د کور مخ ته وغورځوي. عاصم صاحب د کندهار خلک یو بله غوښتنه هم دا کوي چې په وار بار زموږ سره شریکه شوې ده، نن خوشبختانه تاسو را سره په خپرونه کې یاستئ، هغه دا چې د ښار د پراختیا لپاره مو څه کړي دي؟ آیا د کندهار ښار ځکه په پخواني حالات کې اوس نه دی، نفوس ډېر شوی دی، ښاري ژوند زیق شوی دی، د ښار د پراختیا لپاره مو څه کړي دي یا کوم پلان شته؟ ښاغلی الکوزی صاحب د ښار د پراختیا لپاره د ښار په دغه نږدې کلونو کې ډېر څه سوي دي. ډېرې هغه سیمې چې هغه مثلا هغه پخوا دومره نه وې پراخې، طبیعي خبره ده کندهار ښار کې نفوس ورځ تر بلې زیاتېږي. بیا په دغه وخت کې چې کله مهاجر افغانستان ته راغی، بیا بیخي طبیعي خبره ده بیخي ورسره زیات شوله. د کندهار ښار د پراختیا لپاره مو ډېرې پروژې عملي کړي دي. ښاغلی الکوزي صاحب لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله چې د برېښنا کوټ یادې سړک پراخولو، بله تر ټولو مهمه پروژه چې موږ ښاغلی الکوزي صاحب سږ کال لپاره په پلان کې لرو، دا د احمدشاهي جادې ایستل دي د کندهار ښار په فرقه کې. دا کله چې دا جاده وایستل شي ښاغلی الکوزي صاحب، دا کندهار ښار ته یو بله بڼه، یو نوې بڼه ورکړي. یو د هر ښار هغه زموږ په اصطلاح داسې هغه ساب یې ورسره ووځي. دا جاده چې د ښاغلي الکوزي صاحب دا د سردار مدد خان څلور لارې څخه شروع کېږي د 2 متره په اندازه سره د کندهار ښار په کوڅه کې وځي، د میرویس روغتون شاته بیا د ډنډ 4 لارې سره وصل کېږي. یعنې اوس دا هغه سیمه ده چې دلته هېڅ لاره نه ده تېره سوې. خو دا جاده چې په دغه سیمه کې وځي ښاغلي الکوزي صاحب، دا به د کندهار ښار کې کندهار ښار ته یو نوې بڼه ورکړي او د ښار په برخه کې به دا ډېرې اسانتیاوې هم رامنځته کړي. دغسې نورې پروژې هم شته، لکه د ښار په 9 ناحیه کې د پنجوایي رایې سړک کې ښاغلی الکوزي صاحب دا هم ډېر پراخه کېږي. دغه پروژې چې اوس فعلا عملا کارونه روان دي، لکه 9 ناحیه کې د برېښنا کوټ جاده، د احمدشاهي جادې کار دی او د پنجوایي رایې سړک دی. دا یوازې په دغه کال کې انشاءالله په پلان کې لرو. ډېره مننه عاصم صاحب چې په خپرونه کې را سره وې. انشاءالله په راتلونکو خپرونه کې به هم تاسو را سره یاستئ او له تاسو نړۍ مننه چې په خپرونه کې مو ملتیا را سره وکړه او د موږ او دوستانو پوښتنو ته مو ځوابونه ورکړل. خوشحاله اوسئ ښاغلی الکوزي صاحب، ستاسو هم کور ودان چې خپل قیمتي وخت مو موږ ته راکړي او څو لحظې مو د اورېدونکو سره مخامخ. سلامت اوسئ، خوشحاله شئ، ښه ژوند. خیر اوسئ. دوستان له تاسو هم نړۍ مننه چې تر دمه را سره ملوئ او خپله خپرونه تاسو په مینه باندې وکتله او زموږ سره پاتې شوئ. د خپرونې دوام له لنډې دمې وروسته مه هېروئ، زموږ سره پاتې شئ.